سلامونه. Permesso di soggiorno protezione speciale لکه څنګه چې درور کومنټ کړی دی. دغه دوه کلن ډاکومنټس رینیو کیږي یا کنورتیره کیږي، یعنی مثال دوه کلن لورو ته چینج کیږي. ګورئ سر پې مه خوږوئ، تاسو به ډېرو خلکو له روپۍ ورکړي، وکیلان یا کوم دا پنجابیان چې ځان جعلي وکیلان جوړ کړي، روپۍ درنه وبخښي، درته وایي چې دغه ډاکومنټس به درته مونږ لورو ته چینج کړو. کله چې دا د جورجا میلوني او د سلویني حکومت راغلی دی، نو د 5مې میاشتې 5م تاریخ نه مخکې که تاسو سره په کویسوره کې اپاینټمنټ وي یا تاسو کټ جمع کړئ، نو بېشکه تاسو دغه ډاکومنټس لورو ته چینج کولی شئ. که در سره نه وي نو بیا یې دغه لورو ته نشئ چینج کولی او رینیو کولی شئ. تاسو پر اسکرین باندې چې کوم اسکرین شاټ ښکاري، دغه دومندې د 5مې میاشتې 5م تاریخ نه پسته شوي دي. دغه دومندې غونډې ریجیکټ شوي دي. ولې؟ چې دوی کوشش کړی دغه ډاکومنټس مونږ لورو ته چینج کړو. لورو ته چینج کیږي نه او رینیو کولی شي. امید لرم چې دغه قانون به ډېر زر ختم شي، ولې چې په زراو کسانو سره پروتیسیون سپیچالې دي. او په اخره کې ډېر خلک دا تپوس هم کوي چې پروتیسیون سپیچالې باندې مونږ ټریول کولی شو یا په خپل ملک ته یا تلی شو. بېشکه پې تلی شي، هېڅ مشکل نشته دی، ښه ازاد پې تلی شي. مهرباني.